جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په پار په کور دننه او بهر کې د نندارتونونو لړۍ پیل کړې ده. اسلامي امارت کوښښ کوي چې د نندارتونونو په جوړولو سره کورني تولیدات نندارې ته وړاندې کړي او له دې لارې افغاني توکو ته په کور دننه او نړېواله کچه بازارموندنه وکړي. اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ هغو ته د بازارموندنې په موخه پر کابل سربېره د هېواد په نورو لویو ښارونو کې هم نندارتونونه جوړ او کورني تولیدات یې پکې نندارې ته وړاندې کړي دي. په هېواد کې د جوړو شوو نندارتونونو ترڅنګ د ګاونډیو او سیمې هېوادونو په بېلابېلو ښارونو کې هم په جوړو شوو نندارتونونو کې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې کړي چې ښه مثال د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د قزاق افغان نړیوال نندارتون دی. د دې ترڅنګ په قطر، چین، ایران، مالیزیا، هند او د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم د نندارتونونو له لارې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. له دې هڅو څخه د اسلامي امارت یوازینۍ موخه د صنعت پرمختګ، د کورنیو تولیداتو وده او د صادراتو زیاتوالی دی. له دې سره به له یوه لوري د هېواد صنعت وغوړېږي او له بل لوري به د ملي عوایدو په کچه کې زیاتوالی راشي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به د چین، روسیې او ازبکستان په کوربتوب په جوړېدونکو نندارتونونو کې افغان صنعتکاران او پانګوال په لسګونو غرفو کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د ترسره شوو نندارتونونو په پای کې د افغانو بهرنیو صنعتکارانو او پانګوالو ترمنځ د میلیاردونو افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک شوي دي. هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم.